بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د صافی قوم د طرفنا د صافی ګرند جرګې د طرفنا ټول لر او بر افغان ته اپیل کول غواړو. زمونږ چې څومره پښتانه مشران دي منګه هغه ټولو ته اپیل کول غواړو. هغه مشران هغه پښتنو ته اپیل کول غواړو چې هغوی همیشه د پښتون په خاوره باندې د پښتون د بقا دپاره د امن دپاره په دې خاوره باندې د بدامنۍ خلاف اوازونه پورته کړي دي. دغه شان زمونږ په دې خاوره باندې هم ظلمونه شوي دي. منګه ټول قوم په متفقه طور باندې دا فیصله وکړله چې د نورو علاقو په شانه منګ هم پر امن خلک یې مونږ امن غواړو. د امن دپاره وږي او تږي زمونږ په دې خاوره باندې د ډېر وخت راهیسه بدامنیانې چې کومه دي روانې دي، ټارګېټ کیلینګونه اوس په دې وخت کې روان دي. مونږ په دې خپله خاوره باندې د امن پاسون اعلان کول غواړو. مونږ راروان د فروری په 5 تاریخ باندې د امن پاسون اعلان کول غواړو. د امن دپاره چې څومره زمونږ سیاسي مشران دي، که هغه قوم پرست مشران دي، که هغه تحریکونه دي د تحریکونو مشران دي، که هغه علما دي، زمونږ ټولو مشرانو علماو ته دا درخواست دی، د امن پسند خلکو ته درخواست دی چې په ساپوی په خاوره باندې به انشاءالله تعالی پر اروان 5 تاریخ باندې د امن پاسون تابع کیږي او په هغې کې به منګه ټولو خلکو ته بیا دعوت ورکو. خو نن د دې ویډیو په ذریعه باندې چې کومه دی منګه ټول قوم ته دا اپیل کوو چې دغه امن پاسون د کامیابۍ دپاره کردار ادا کوي. موږ په دې خپل مومن خاوره باندې امن غواړو او دا ملي پاسون چې کومه دی په دې کې به انشاءالله تعالی چې د بیلابیله علاقو سره تعلق لرونکي خلک چې کومه دی او مشران هغه به شرکت کوي. زمونږ د دې ویډیو په ذریعه باندې د سوات غیرتمندو خلکو نه دا هیله ده، د دیر د خلکو نه دا هیله ده چې هغه به شرکت کوي، د باجوړ غیرتمند خلکو نه دا هیله ده چې هغه به شرکت کوي، د مومندو نه دا هیله ده چې هغه به د دې میلمنو میلمستیا دپاره چمتو ودرېږي. د خیبر د ورکزۍ د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو نه دا هیله ده چې هغه به د ملي عوامي پاسون چې کومه دی د امن پاسون دا به کامیابه کړي. دغه شان زموږ د پېښور، چارسدي، مردان، نوخار د صوابۍ چې څومره زموږ دا پښتانه سیمه ده د دې ټولو نه زموږ دا هیله ده او اپیل ورته کوو چې هغه دې په دې پاسون کې چې کومه دی ګډون وکړي. ډېره مهرباني. زه مې په دې باندې